درنو ملګرو اوس راځو جیم ته. له ټ نه وروسته س هم راځي، خو س عربي توری دی او پښتو ته راننوتلی، ځکه له هغه تیریږو. ولې ترې تیریږو؟ په دې دلیل چې که کومې کلمې په س لیکل سوي وي هغه پښتو نه دي او له عربي راغلي. نو ځو جیم ته. خبرې به په څه کوو؟ په جیم. جام کې جیم الف میم راځي. جیم الف سره یو ځای کیږي او میم یې څنګ ته لیکل کیږي. څه ترې جوړیږي؟ جام. که جانان لیکو بیا جیم الف راځي، نون راځي، الف نون راځي. څنګه لیکل کیږي؟ جیم الف ګډ لیکل کیږي، نون الف ګډ راځي او بل نون یې څنګ ته راځي. څه شی ترې جوړ شو؟ جانان. او که جوار لیکو، جوار کې څه راځي؟ جیم راځي، واو راځي، الف راځي، ری راځي. جیم واو سره ګډ لیکل کیږي، الف یې څنګ ته راځي او ری ورسره لیکل کیږي. څه ترې جوړ شو؟ جوار. او که جوار په ځای جوال لیکو، د ری په ځای څه راځي؟ لام راځي. نور ټول همغه خبره ده. جیم دی، واو دی، الف دی، لام دی. ګورئ جیم واو ګډ لیکل کیږي، الف یې څنګ ته راځي او لام ورسره لیکل کیږي. څه ترې جوړ شو؟ جوال ترې جوړ شو. جوار. باور. ب الف دا واو او ری ورسره راځي. باور. جوار، جوار پلوری. نازو جوار خوري. ز هم جوار اخلم. جوار صحت ته ګټه لري. ګوریا څه شی وو؟ جوار. باور. باور له ب الف واورې جوړ دی. باور. جوار پلوري. پلوري کې پ لام واو ګډ راځي، ری څنګ ته ځي او څرګنده یې ورسره لیکل کیږي. نازو جوار خوري. نازو کې نون الف ګډ لیکل کیږي، زی واو یې څنګ ته راځي. خوري کې خ واو ګډ لیکل کیږي، ری یې څنګ ته راځي. زه هم جوار اخلم. اخلم کې الف خ لام میم دی. الف ځان ته دا، خ لام میم څنګه کیږي؟ ګډ لیکل کیږي. جوار صحت ته ګټه لري. صحت کې سوات ح ته ګډ لیکل کیږي، ته هم ګډ راځي. ګټه ګاب ته ه لري، ګاب ته ه ده، ګډ لیکل کیږي او لري څنګ ته لیکل کیږي. جوار. باور جوار پلوري. نازو جوار خوري. زه هم جوار اخلم. جوار صحت ته ګټه لري. اوس به راسو یو تمرین به وکړو، هغه وروستی تمرین. زه د کلمو توري لیکمه، تاسو به خپله ورسره یو ځای کوئ. جیم ګاپ. جیم ګاپ سره یو ځای کیږي. څه ترې جوړیږي؟ جگ. جگ یا دنګ. جیم نون ګاپ. جیم نون ګاپ ګډ سره لیکل کیږي. څه ترې جوړیږي؟ جنگ. جیم نون ډال ه. جیم نون ډال ګډ لیکل کیږي او ه څنګ ته راځي. څه ترې جوړیږي؟ جنډه. جیم ری میم نون. جیم ری ګډ لیکل کیږي، میم او نون څنګ ته ګډ لیکل کیږي.
څه ترې جوړیږي؟ جرمن. ګورئ جیم ګاپو جگ، جیم نون ګاپو جنگ، جیم نون دال هیو جنډا، جیم ری میم نون و جرمن. نو دا به تاسو لیکلی وي. که یا مو نه وي لیکلي دا ویډیو شاته بیسئ ویې لیکئ او ویډیو ودروئ. اوس که غواړئ معلومه کړئ چې مو سم لیکلي که ناسم راځو وګورئ. جیم ګاپ دا شی لیکل کیږي جګ. جنگ، جیم نون گاپ جنگ. جنډا، جیم نون دال ہے جنډا. جرمن، جیم ری میم نون څه شی سو؟ جرمن. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب او د نورو ملګرو سره شریک کړئ. الله مو مل شه.